اختر ته یو څلور پنځه ورځې پاتې دي کپړې مې ځان له نه دي اخیستې او کپړې به ماله بیا به انشاءالله تعالی درځي له هم ورکوم نو ګورو چې درځي رانه کپړې الي که نه الي ټول ملګري ولاګ ګورئ اوس اول ځو کپړې اخلو ځان لپاره ویډیو ګورئ یو په څو دی هلکه دا په 2500 او دا یو دا هم په 2 دا ټولې په 2500 دا په 3.5 دي دا دي په 2.5 4.5 روپۍ باندې رمبی ده السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ جوړي ګرانو کتونکو دا ټایم زو باړې بازار ته چې کوم قرباني را روانه ده او قرباني لپاره چاړهګانې چې کوم دی هغه موږ تیرې کوو نو ان شاء الله تعالی زو باړې بازار ته ټول مرګري vlog ګوري او خوند مزه ته اخلي سلودین ډیر لري ولاړ دی هغه ګوره خالی په دوبیا تم روان دي خالی په ورځ رواني په ورځ باندې دبیدا ها اختر نه مخ کېږي او هو دا غزیره مسافر کیږي سړی یو سبا ورځ را سره خره سلودین او دا غوره کرامت هلته یو بس ان شاء الله تعالی روانګي کوزو راځي الګا ها ادرا مې کګیر وې دا راشي مازیګر راکوشي چې مې ماته پښتنه ولا سره وایي راړو چاوي او ګران د سما یا خلا روان شو دا ټایم زمونږ سفر سٹارټ شو کرامت او شاکر مخکې موږ نه په بایک روان دي مونږ ورپسې یو روډ هم خسته دی خو ګرمي دومره تیزه ده چې حد پله ګرمي ده درېیمه څلورمه ورځ د دومره ګرمي زیاته شوې ده الله تعالی د خیر او د رحمت ښایسته باران وکړي چې ګرمي کمه شي ډېرو خلکو ته مشکلات دي نن سبا د منډې ورځې هم دي تاسو به ولاګ ګورئ چې منډې کې ډېر زیاته ګرمي وي او خلکو ته ډېر زیات تکلیف وي ځناورو ته هم ډېر زیات تکلیف وي نو دا ټایم مونږ ورسېدو پیر جنګی ته دې ته وایي پیر جنګی دا څومره غټه ونه ده دلته نورې ونې هم دي دغه مسجد دی پیر جنګی ډېره زیاته مشهوره وه په خپل دور کې دلته به لوکاټ میوې نور خرمانۍ وغیره هر څه به کېده خلک به راتله دلته کې او ناست به وګپې شپې به یې لګولې مونږ اوس مخکې روان یو خپل سفر هم جاري کړی دی د خیره اوس مونږ ورسېدو د بټتل پل له بټتل بازار هم ورته وایي د بټتل پل هم ورته وایي سیلاب راغلی دی اوبه د تیرا سایډ نه ماشومان روان دي کورونو ته سکول چوټیانې شوې 2 میاشتې که 3 میاشتې هغه چوټیانې شو چې مونږ ورته ډېر زیات خوشحالېدو او ځینې خلک مصروفه دي سوداګانې راخیستې دي خپل کورونو ته ځي بټتل پل ډېر تاریخي پل دی د ډېر وخت دی اوس لږ ټایم وشو چې دا سیفټي والي ورته جوړ کړي دي او روډ هم جوړ کو نو ډېر ښه شو سهولت هم خلکو ته جوړ شو مخکې به ډېر په تکلیف باندې خلک تله اوس شکر الحمدلله تکلیفات چې کوم یو دی هغه ختم شو دی روډ سره مخکې به دلته اکثر ګاډي به هم ولاړو او بیا دې کې نور چې کوم کمیټۍ والا دي هغې دې ځینې دوکانونه وغیره هر څه ختم کړل او ټول دوکانونه لاړه بره د باړې بازار ته خلک منډیانو را روان دي چا چیلې را روانې کړي چا ګډان را روان کړي دي مونږ به دلته یو بابا دی هغه له به د خیره سره مونږ ورځو هغه باندې به خپل چاړهګانې وغیره دا هر څه مونږ تېره کوو مونږ دلته کټ شو دلته به لږ شانتې مخکې لاړ شو دلته به تاسو ته لوار میلو شي خپل چاړه وغیره هر څه به پې تاسو تېره کوئ دا د خیره مونږ ورسېدو دلته کې لوار له تا تعلیم کړی دی تا هم نه دی کړی تا څه د وجې نه دی کړی تعلیم او د دې کار د 15 کالو شو چې دا کړی ډېر به شوي پلار دې کاریګر و ماشاءالله 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 او ځای د تیرای ها تیرای ماشاءالله ماشاءالله یو په څو دی هلکه دا په 2.5 او دا یو
دا هم په 2 دا ټولې په 2.5 دا په 3.5 دي دا دي په 2.5 او دا یو دا په 300 روپۍ دي خدا ټولې او لاندې بس دغه 150 200 روپۍ باندې رمبې په څو ده لکه رمبې په څو ده دا 4.5 روپۍ باندې رمبۍ ده رو رسیدو دغه باباجي دکاندار خیره او چاړهګانې وغیره دلته به تیرې کوي دغه دی او نور چې څومره هم ملګري دي بس ویډیو ګورئ خوند مزیالی د قربانۍ ورځې سټارټ قرباني را روانه ده او بس انشاءالله خپلې چاړهګانې او هر څه تیره کوي ګورئ تبرونه چې بیا درته قربانۍ کې مثلا یې ګورئ چې غوایي دپاره به سپیشل تیره چاړه ساتئ چې کار پې ښه کېږي. A few minutes later. مونږ څنګه راغلو سلطان بای رور الکه مالې ګورې محمد رئیسنا مرسته نور څه ګلزاده را سپیشل چې کوم یو دی رو حفظه هغه رو آلو بخاره هم سکو چولې هم تی وړو د خیره سره به بیا به انشاءالله ورځو هغه ځای نه به کبرونه چړې وغیره هغه به رالو لاس راکړه ډېره مهرباني جزاک الله څنګه چل دی څه یې راواغسته مسالې پسې تللی و کرامت مسالې پسې تللی و دا چاړهګانې دا وګورئ ور وړه کاوي اوس کوي شاکره چاړهګانې تېرې شوې که نه دا دي زمونږ دې کې هم چاړې وې دغه کې تېرې شوې د خیره کاوه ورته څکو بابا خو ډېر وخت نه بابا کار کوي بابا تیره ته تللی م یو څومره موده مخکې چکر مې ووالو او او که نه څومره ګوره د دوکان ګورئ ښه بس جنریټر سیسټم پکې ور سره اویلیبل دی جنریټر هم کوي ښه زبردست کار کوي دا کویله ده ښه دا راولي ګوره دا راولي دې کې کویله راولي او دلته کې ورلړه کې داسې نو بس بیا دا دې کې چې بلیږي ماشین دا ورته لګېدلي دا ولا هوا ورکوي او دلته پکې چاړې چاقوان ایښي وي چې هغه کله ښه توده شي بیا دلته ټاکۍ دي زمان دی هاي هاي دغه اوبو سیسټم دی بیا ماشاءالله بابا را باندې سپیشل کاوه اوس کله هغه تېر ځل هم زه راغلی وم کاوه را باندې څکلی وه او نن چې راغو نن هم مونږ کاوه اوس کله شاکر دی شفقت دی کرامت دی او انشاءالله تعالی زمونږ چاړه هر څه تېره شول اوس به ځو خپل سفر به جاري کوو بس بابا الله دې خوشحاله ساته ښه ډېره مهرباني جزاک الله الله دې له صحت درکړي دا ټایم پول باندې ولاړ یو دلته هندوانه راځو د خیره سره هندوانې له راغو او کرامت او شاکر هم په موټر سایکل دي خوړ کې اوبه راغلي دي ښه تیزې بابا جانه بالکل ټیک ته ښه تھینک یو 3 hours later. صدر بازار کې یو او ولیرا سره دی او زیمه او صدر لیټونه ټول بند دي یار وته نشته بجلی نشته کولی چې کوم شاپونو لیټس دي هغه ان دي او وروسته لیټونه ټول بند دي نو راغلو انشاءالله اختر ته یو 4-5 ورځې پاتې دي کپړې مې ځان له نه دي اخیستي او کپړې به معلوم او بیا به انشاءالله تعالی درځي له هم ورکوم نو ګورو چې درځي رانه کپړې الي که نه الي ټول ملګري ولاګ ګورئ اوس اول ځو کپړې اخلو ځان لپاره ویډیو ګورئ دغه ګولګپو والا ولاړ دي او سوډا هم شته دی چې کوم ملګري راځي صدر کې لږې سوډې موډې لږې اسکوي چې لږ ښه کېږي یو ځل هغې اعظمي هم راځي دومره زیات مصروفه شو چې کپړې رانه مکمل هېرې وي مال چې کپړې به ځان له علم که نه علم اوس دې بس ورځو رالوتې کپړې دا پواره چوک ته انټر کېږو دا ټایم پواره چوک ته به ورشو او پواره چوک کې به بیا سیده لاړ شو کپړو دپاره چې زه چا نه کپړې علم او تاسو ته ښیم پواره چوک ته راغلم پواره چوک کې ما دا پواره ان کله مو نه لیده چې دا ان وي او اوبه بیږي یو دا سوټ شو یو دا سوټ شو د خیره او انشاءالله تعالی نور کټ کوم